السلام علیکم ګرانو ملګرو، دا ویډیو خاص تاسو پښتنو لپاره ده. امید لرم دا ویډیو به تاسو وګورئ او خوند به ترنه واخلئ. نو په دې ویډیو کې تاسو ته ملګرو دا درښیم چې تاسو څرنګه په خپل موبایل کې 200 جی بي شان سیف کولی شئ. تاسو به دا څنګه دا تاسو وایئ زما موبایل 32 جی بي ده یا 64 جی بي ده یا 8 جی بي ده. نه، ستاسو په موبایل کې یو اپلیکیشن ده چې هغه 200 جی بي تاسو ته ځای درکوي. ستاسو په هغه کې ویډیو وي، اوډیو وي، ډاکومنټس، هر شی څه وي تاسو په هغه کې سیف کولی شئ. او دا 200 جی بي ده. نو 200 جی بي کم شی نه ده، تقریبا 200 جی بي نن سبا د کمپیوټر وي. نو که تاسو غواړئ چې داسې اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې شته او بیا هم تاسو ته پته نشته، صحیح ده، ډېر خلک وي هغو ته پته شته، خو بیا ډېر خلک هم شته چې هغو ته بالکل پته نه شته دا اپلیکیشن څه لپاره ده. او زه چې تاسو نوم اوس دروغ هم کیدای شي ټولو په ذهن کې راشي چې دا اپلیکیشن خو شته، خو موږ یې په استعمال نه یو پوه. ستاسو په موبایل کې یو اپلیکیشن ده ګوګل ډرایو. په ډېرو موبایلو کې صرف ډرایو لیکلی یې، خو پوره نوم یې ده ګوګل ډرایو. په دې کې تاسو 200 جی بي شان سیف کولی شئ بالکل فری. نو که تاسو په هغه د استعمالېدا نه پوهېږئ نو دا ویډیو خامخا وګورئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو زه افضل خان، تاسو ټکنیکل افضل چینل ګورئ. او یوه بله ریکویسټ دا هغه له پښتنو چې دغه ده چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او دا د بیل په آیکن باندې خامخا کلیک کړئ، نو زما هره ویډیو تاسو ته در ورسېږي. نو د دې لپاره چینل سبسکرایب کړئ او دا بیل په آیکن باندې خامخا کلیک کړئ. ښه ملګرو، زه اوس تاسو ته دغه هر شی درښیم چې تاسو څرنګه ګوګل ډرایو انسټالولی شئ. او کیدای شي دا تاسو اول پخپله په موبایل کې هم وي، په ډېرو موبایلو کې دا اول وي. نو که نه وي بیا به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به صرف دا ولیکئ ګوګل ډرایو. دغه دی ګوګل ډرایو. ما اول انسټال کړی دی، نو ما ته ضرورت نشته چې انسټال یې کړم. نو کله تاسو ګوګل ډرایو ته ولاړ شئ، دغې ما مخته دا پکچر ما سیف کړی دی ښه ډېر زاړه دي. او په دغه کې یو بل سیسټم دا ډېر ښه سیسټم ده، ستاسو عکسونه کې سیف کړئ. نو که تاسو چیرې موبایل ورک سي، لا دغه آی ډي که ډنګ سي، نو بیرته په بل موبایل کې لا په کمپیوټر کې دغه آی ډي ور واچوئ او خپل تصویران به بیرته په هغه آی ډي کې تاسو ته پیدا سي. دا اوس ما بل موبایل عکسونه وو، ما موبایل هغه راچې ورک سو، د هغه موبایل عکسونه اوس په دغه موبایل کې رالو، هسې بس آی ډي ور واچولالې په ډرایو کې، او دا عکسونه په آی ډي کې سیب وي، ګوګل آی ډي وي په هغه کې سیب وي. نو دغه عکسونه په آی ډي کې سیب وي ښه. نو صرف ډرایو ته د ګوګل آی ډي ور واچوئ او تاسو هر څومره شان کې اچولی شئ. دا زه تاسو ته ځای در وښیم څومره ځای سړي ته ورکوي، څو جی بي ځای. ما ته اوس 15 جی بي ځای راکړی بې موبایله پرته. دا د موبایل کې دغه سره هېڅ اړیکه نشته، دا د ګوګل 15 جی بي ځای ما ته راکړی. تر 1024 جی بي پورې هم لا ځای درکولی شي. 1024 جی بي، دا 1 ټي بي لیکلی، دغه هغه وي 1024 جی بي، خو دا بیا روپۍ د میاشتې روپۍ دي ښه. او دا پریس اوس ده 15 جی بي. هر کله تاسو 15 جی بي پرسو بیا دا 100 جی بي هم در هغه کوي، تاسو ته پرې درکوي. دا یو نیم ته پرې ورکوي، کیدای ما ته نه ښکاري چې تاسو ته به پرې درکړي، ولې 15 ډک کړي د هغه بعد بیا 100 که څو جی بي نور درکوي. نو دا اوس ډېر زبردسته شی دی. که ستاسو موبایل ډک وي، له میمري ډکه سوې وي، نو تاسو هر شی هلې کې اچولی شئ. ښه، اوس تاسو ته د عکسو لا د ویډیو اچولو سیسټم درښیم. په دې پلس باندې به صرف کلیک کړئ، اتې به اپلوډ وکړئ.
اوس دا ویډیوګانې تصویرونه هر شی دی که ستاسو که ویډیو ورچوئ که تصویر ورچوئ که هر شی ورچوئ صرف یو کلیک ده کلیک به ووهئ نو ستاسو تصویر به هلته ولاړ شي وله زه اوس یو تصویر ورکوم دغه فیس ان نیم PNG دا ورکوم اپلوډ شو صحیح ده one file is uploaded صحیح شو دا اپلوډ شو دا تصویر اپلوډ شو صحیح دا ما ته اپلوډ کو اوس هلې راغی نو دی ورته تاسو په زراو تصویرونه او ویډیوګانې دلته سیو کولی شئ او دغه له موبایل سره هېڅ اړیکه نشته زه بیا تاسو ته وایم چې دا د موبایل جای نه نیسي دغه ستاسو هر څومره جای مطلب هغه څومره ډکولی شئ دومره ډکېږي نو دغه له موبایل سره څه اړیکه نشته نو دغه کې تاسو ډېر شیان استعمالولی شئ که مې دا ویډیو خوښه شوې لایک یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ د ټولو پښتنو ورونو چې دغه توقع کوم چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او ما داسې سپورټ کړئ او زما ویډیو ته لایک او شیر خامخا وکړئ مهرباني